زموږ د خلکو خپلمنځي غونډې او پریکړې به وګورئ. جرګه به څېړنیزې او بیړنۍ غونډې ولري. ښه راغلاست درنو لیدونکو. لکه څرنګه چې تاسې د لوبې پایله وینئ چې افغانستان 22 تلویزیون پورې یو وکټ د لاسه ورکړې ده او ټوټل البته ټوټل نمرې چې ټارګېټ استرالیا هېواد ټاکلی ده 200 دي چې بیا هم افغان لوبغاړی په توپ باندې ولګېد. خدای دې وکړي خپلواک چې بچ شوی. د افغانستان لوبډله په خونه 22 وړاندې شوي دي او یو لوبغاړی سوځېدلی ده او د استرالیا له خونه 15 اوره شوي دي او اول بال یې وشي و. د تېرې ثانیې تکرار ښیي درنو کتونکو او خدای وکول چې زمونږ د ملي لوبډلې یو لوبغاړی له دغه توپ نه بچ شو ځکه چې دغه توپ زیات وزن لري او هغه هم په کومه خواله چې په سر کړي د خپلې په سر ولګېده. بیا هم یو ښکلی بال او د څلوریزه ونه شوله او بلکې 2 منډې او 2 منډې جوړې کړې ځان په ګټه باندې په دې هیله چې او دا هم افغان نورونه دي چې اول ته خپل هغه بیټینګ بیټ هم د کریم صادق سره او بالکل Final of the T20 World Cup qualifiers, this lad was bowled off his head. Oh, crikey. He's really being tested out here. یو منډه جوړه کړه او ونه شو کړلی د افغان ملي لوبډلې چې څلوریزه جوړه کړي. استرالیایي لوبډله ډېره یو په فیلډینګ کې یا په ټوکرۍ سارولو کې ډېره زیاته هڅه کوي او نه پرېږدي توپ چې له هغه پولې نه واوړي. Doesn't stop him advancing down the wicket. Azhar Stanizai بیټینګ یا توپوهنې ته ولاړ ده چې یمن دیم چې دې توپ څخه ګټه واخلي. بیا هم د یوې منډې هڅه چې یوه منډه یې ترسره کړه افغان لوبغاړو چې 26 منډې تر دې دمه پورې پوره کړي ده او وکټ یې ترلاسه ورکړې ده. دا افغان ورونه دي چې هلته راغلي لوبغاړي ته خپل لوبغاړي هڅوي. نو بیا هم د ثانیې تکرار ده چې تاسې یې وینئ. You change it as soon as it's been hit because it does tend to weaken it. دا هم د استرالیا لوبغاړو سرټیم چې یا مشر و چې خپل لوبغاړو ته لارښوونه کوي چې توپ په سم ځای کې ودرېږي او د لوبې کنټرول وکړي. دا هم د شرجي لوبغاړی دی چې افغان لوبغاړي او استرالیا لوبغاړي پکې لوبه کوي چې تاسې دا اوس په ژوندۍ بڼه د پښتو تلویزیون څخه ګورئ. او دا هم استرالیایي د استرالیا د ټیم مشرانو چې تاسې ولیدئ. بیا هم د بال هڅه او کریم صادق هم آوټ شو. 2 وکټې افغانستان د لاسه ورکړي. درنو لیدونکو ښاغلی ریاست ما هم مخکې ویل که چېرته افغانستان خپلو وکټو ته پاملرنه ونه کړي نو دا هدف ډېر لوړ ده. نو هیله کوم چې په دې هیله چې افغان ملي لوبغاړي خپل وکټو ساتلو ته جدي پاملرنه او له حوصلې نه کار واخلي. تاسې څه وایاست؟ په روانو چارو ستاسې اندونه، خپل پیغامونه، ویډیوګانې، تصویرونه او برېښنالیکونه راولېږئ او یا موږ سره په ټلیفون، سکایپ او نورو مسنجرو نیغ په نیغه په خبرو اترو کې برخه واخلئ او یا خپله موضوع وټاکئ چې په راتلونکي خپرونه کې پرې بحث وکړو. دغه خپرونې کې ټولنیزو کړنو، لاسته راوړنو،
بیا هم کره لاس لکه څرنګه چې تاسې ولیدل کریم صادق د لوبې ډګر څخه وته شهزاد محمدي بیا هم د لوبې ډګر ته راغی. شهزاد محمدي یو له هغو لوبغاړو څخه ده چې په بیټینګ کې او توپونه کې پوره وړتیا لري او خپله وړتیا د دې نه مخکې هم خود د هیله مند یم چې شهزاد محمدي وشي کولی چې د ځان په ګټه باندې د افغان لوبډلې په ګټه باندې پوره منډې جوړې کړي تر څو وشي کولی چې لوبه د ځان په ګټه باندې او موږ په دې امید یو چې دا خپله وایکټه وساتي او د نورو تیرو سوځېدلو لوبغاړو غوندې د زیاتې چالاکۍ او دوړې نه کار وانخلي ځکه تر اوسه پورې اورونه ډېر زیات پاتې دي. پنځم اور البته د شپږم اور پنځم بال چې یو بال لا هم پاتې ده اورونه ډېر زیات پاتې دي. نو هیله مند یم چې افغان لوبغاړي خپل وایکټو ته ډېره پاملرنه وکړي او خپلې وایکټې وساتي. افغانستان شپږ ژرنده کړي او دوه نفره سوځېدلي دي چې سترالیا 15 اوره د اخرینی بال شپږ اوره End of the over. Another wicket taking one for start. 26 for 2. په دې هیله چې 9 بجې پیښور 9 بجې او 10 دقیقې کوټه 9 بجې او 10 دقیقې دوبۍ 8 بجې او 10 دقیقې له پښتو ټلویزیون څخه مه هېروئ. درنو لیدونکو لکه تاسو څنګه چې د کوم جدول یا لیست تلویزیون په شا باندې ګورئ افغان لوبغاړي دي چې تر دې دمه پورې ستانکزي البته اووه منډې کړي دي. بیا هم لوبه شروع ده او تر دې دمه پورې د افغانستان شپږ منډې جوړې کړي البته د دوه شپږم لوبغاړو په سوځېدو باندې شپږم اور پای تر اوسه د اووم اور لومړنی بال دمګړی روان دی. نو او به ګورو چې افغان لوبغاړي دې بال څخه ګټه اخیستی شي او که نه. بیا هم بال میز شو او ویې نشو کولی چې ګټه ترېنه واخلي. دا هم هغه تکرار صحنه ده چې کریم صادق مخکې په توپ یا بال باندې لګېدلی و. Yeah, it took quite a beating. No wonder he's kissing that helmet. Saved his life 3 times. Or twice, I can think of. تاسو تکرار صحنه ولې بیا هم د بال هڅه او Brilliant fielding. او خپله فیلډینګ وکړه او صحیح لوبغاړو چې توپ یې ډېر ښه ونیوه. لوبغاړي شپږ اوره او دویم بال یې وکړه او پیمس یې کړه. دریم بال درنو کتونکو تر دې دمه د افغانستان ملي لوبډلې شپږ منډې جوړې کړي دي د دوه لوبغاړو په سوځېدو باندې او اووم اور روان ده او دریم بال کېږي د استرالیایي لوبغاړي سره. بیا هم د منډې هڅه چې یوه منډه ترسره شوه. زیاترو خلکو هغه تقاضا د هغه شهزاد نه ده دا به یو څه په دې هغه کې وکړي. بالکل ډېری خلک هیله ښیي چې شهزاد محمدي به خپل لوبډلې په ګټه باندې یو څه منډې پوره کړي او هیله مند موږ هم یو چې شهزاد محمدي او زغر ستانکزي وشي کولی چې د خپل لوبډلې په ګټه باندې ډېرې منډې جوړې کړي او د خپلو هېوادوالو نه غواړم چې دا اوس د پښتو تلویزیون ګوري او د کرکټ ملي لوبډله په ژوندۍ باندې د پښتو تلویزیون څخه ګوري. درنو لیدونکو خپله ملي لوبډله په خپلو دعاګانو کې وساتئ تر څو وشي کولی چې خپلې موخې ته ورسېږي. زما همکار اشارې کوي چې وایټ دا وایټ درنو لیدونکو بال وایټ و تاسې ولیده. په دې وایټ سره د افغانستان ټولې منډې 28 ته ورسېدې البته د دوه لوبغاړو په سوځېدو سره. او دا هم هغه صحنه وه د شهزاد محمدي چې پخوا یې د پاکستان ملي لوبډلې سره لوبه کې البته شپږیزه والې او ډېره په زړه پورې والې او بیا هم شهزاد محمدي ولاړ ده او په زړه پورې څلویزه بیا هم د توپ مخه ونیول شو
افغانستان ملي لوبډله په دې وتوانېده چې یو منډه جوړه کړي. د افغانستان ملي لوبډله 9 رنزه کړي او 2 لوبغاړي سوځېدلي دي. شهزاد محمدي بیا هم بیټینګ یا توپوهنې ته ولاړ ده. هیله مند یم چې زموږ دا دواړه لوبغاړي وشي کولی تر ډېره حده پورې خپل لوبډلې دپاره ښې منډې جوړې کړي. استرالیا 5 بال ته رامنډې وهي. بیا هم بال و او د استانګزي د خوا نه استانګزي د خوا نه یو ښکلې منډه جوړه شوه چې په دې منډې سره د افغانستان منډې 13 ته ورسېدې او د استرالیا له خوا نه 6 اورونه سوي دي او د شپږم د 1 اور آخري بال روان ده. اورونه ډېر پاتې دي. هیله مند یم چې زموږ لوبغاړي وشي کولی خپله